تازه په سپین بولدک دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. طالبانو او پاکستاني ځواکونو په سپین بولدک دروازه کې نښته کړې. راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن غرمه شاوخوا 12 بجې پیل شوه. په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې وویل چې دواړو خواوې پر یو بل ډزې کوي او په لړ کې یې یو شمېر پاکستاني ځواکونه او همداراز لاریون ټپیان شوي دي. سرچینې وویل چې د مرژوبلو د کره شمېر په اړه څه نشي ویلی. د طالبانو او پاکستان حکومتونو تر اوسه پورې د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورځې زرګونه کسان تګ راتګ کوي خو اوس د جګړې له کبله بنده ده. تر دې وړاندې هم څو ځلې دا لار د دوو خواو ترمنځ د نښتو له کبله تړل شوې ده. افغانان تور لګوي چې له افغان مسافرو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پارېدو سبب کیږي. ملګرو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.